د بغاوت هم نوا شوی یم، وطنه زه بې وفا شوی یم. اوس نه حجره شته نه منګی نه رباب، اوس نه حجره شته نه منګی نه رباب. یم پښتون خو ملا شوی یم، او رقص دې په ښار کې د لمبو وي روان. رقص دې په ښار کې د لمبو وي روان. زه تماشو ته پیدا شوی یم، رقص دې په ښار کې د لمبو وي روان. زه تماشو ته پیدا شوی یم. مطلب دا دی چې ما ته بیخي نه و د نوم او د نشان ضرورت، ما ته بیخي نه و د نوم او د نشان ضرورت، خو یو درد ته مې ورپېښو د زبان ضرورت. په کوم دلیل کېږي د ژوند د ارتقا خبرې، په کوم دلیل کېږي د ژوند د ارتقا خبرې، لا امان د سر او مال دی د انسان ضرورت. دوه چاپ دي خو لکه کار مې زیات کړی دی، درې څلور کتابه داسې دي چې هغه چاپ کول غواړي. نثر دی، یو رڼا زما د خیال او دویمه کرشمه. شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم، کرنا ده پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا. صلی الله علیه و آله وسلم. قدرمنو، عزتمنو، سپېڅلو غښتلو ملګرو، درنو پښتنو، زه یم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو. ملګرو، د مروتو د سیمې یو ډېر نامي ګرامي نوموړی مشر شاعر نادرخان الیل صاحب چې د پښتو دپاره یې ډېر ستړي دي، مشر شاعر دی، ډېر کار یې کړی دی. د هغه سره ناست یم او د هغه سره خبرې کوم، د هغه د ژوند کتاب راسپړم. دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه مینه ولولئ. څنګه یې علیل صاحب، صحت دې څنګه دی؟ صحت مې ټیک دی ماشاءالله، ټیک یم. عمر دې څومره دی؟ عمر مې 63. او ماشاءالله، ته خو لا ځوان زلمی ښکارې. بس دا ما ته ډېر خلک وایي. دا ولې؟ دا ته تورې رنګونه منګونه پې مګې که نه؟ او دا لږ لږ نه، لږ لږ خو نه دی ډېر بای. ډېر به سمه ده. ډېرې په مزه مزه دا خبرې ولې کې؟ بس به لکه شروع نه وړوکوالي نه مې داسې عادت دی. کور کې مو همدارنګې؟ او تېزې خبرې نه شم کولی، او ډېر خو خاموش یم. نه، کور کې هم خاموشي که کور کې ورندارې سره لږ تېزې؟ نه، خاموشي مې ډېره زیاته. ورندارې سره جنګ جګړه کې نه کوو داسې خاص. هغه لږ ما نه مزاج چې تېزه ده، نو هغه زه برداشت کوم او بیا جګړه نه راځي. لکه کور کې ډېره د چا چلي ستا که د هغې چلي؟ خو زما خو بهرحال هغې خیال ساتو، توازن ساتو. ښه جی. او چې هغه غوسه شي بیا ته چپ دارنګ ناست بیا زه غلی کړم. ښه. او لکه زه یې محسوس کوم نه. د کوم ځای بنیادي د کوم ځای مروتو کې؟ مروتو کې دوه درې غټې قبیلې دي که نه، نو هغې کې یو سکندر خیل ده، او سکندر خیلو کې بیا زموږ لوی غټ کلی دی میله مدره خیل، نو هغه سره تعلق لري. سبق دې څومره ویلی دی؟ سبق مې ایم ایس سی اکنامکس ګومل یونیورسټي نه کړی دی. ښه ماشاءالله. ریګولر که نه. ښه. او بیا مې ایم اے پولیټیکل ساینس کړی دی. ښه. او ایم اے پښتو او ادبیات مې کړي. نو ته خو اګریکلچر سره ټچ یې که نه؟ جی. محکمه زراعتو سره؟ جی. ښه. او سرویس مې بیا زراعت کې راغلی. کم ګریډ کې وي ریټایر شوی دی؟ په 19 کې. 19 کې او ډویژنل ډایرکټر ریټایر شوی. ښه. جی. بچیان دې څو دي؟ بچیان مې 3 دي. څه نام یې دي؟ احمد فدا حسین، افتخار حسین، ابوالکلام. او د والد صاحب دې څه نوم و؟ حاجي نصر الله خان. ژوندی دی. ژوندی دی؟ ماشاءالله ماشاءالله، دا خو به ډېر عمر وي. جی 80 نمبر. او څو وروڼه یې؟ 3 وروڼه یې. څه نام یې دي؟ زه نادر خان که نه، او دویم بیا محمد اقبال دی، او دریم یحیی جان. او ناوې دې چېرته کړې ده؟ نوې مې ګاونډ کې کړې ده، خپلو رشته دارانو کې. تا کړې ده که مور پلار درله کړې؟ مور پلار ارینج مې.
تا نه ولیدلې نه ما خو لیدلی و ظاهره خبره ده په دیواله ګاونډ لکه په دیواله به درته ولاړه او راولاړه وه ولاړه واده نه لا مخکې. ولاړه خو نه ها نو بهرحال ما نه څنګه دې لیدلې وه خوښه وه نو یو بل کور ته به ورتلو که نه رشته داران وو شملو مملو له به تلئ راتلئ لکه او. کلیوال دغه و که نه بلکل کلي کې وو ښه نو او. بیا تا ورته چې دا راله وکئ دوی خوښه وه ما بیا لکه هغه هلته لکه مطلب د پښتنو معاشره وه که لکه نه یو اوس زړه دې مطمئن دی بلکل د مطمئن بل واده کوشش دې شرطه نه یې کړی چېرته مې نه دی ښه او مطمئن. که تا وکړل نو چې هغه کور کې زوروره بیا خو به نور هم خطرناکه خو وي که نه نه ډېر مهمان نواز نه مهمان نواز خو ما سوال نه دی کړی جي جی جی زه د مهمان نواز خو چې موږ ته ورته درشو بیا به د مهمان نوازۍ پته لګي جی هغه لکه ویمه چې دومره تیزه ده که تا د بل واده خبره کړې وې خو بیا به لږه نه دومره تیزه خو نه ده که نه خو لکه زما په مقابله کې لږ هغه ده که نه. خاصه جی څو کتابه دې چاپ دي جي دوه چاپ دي خو لکه کار مې زیات کړی دی درې څلور کتابه داسې دي چې هغه چاپ کول غواړي نثر دی او یو بله شاعري مجموعه شته نه دوه په څه نامو چاپ دي یو رڼا زما د خیال او او دویمه کرشمه ښه دا دواړه او شاعري. په نثر کې د کم کتابونه لیکلي دي په نثر کې خو لکه ما کار روایتي نه وي که نه ښه نو یو ما په ژبې باندې لکه ډېر کار کړی دی د ژبې سفر ښه او هغه کتاب دی او هغې مضامین به په د ځلان اخبار کې او داسې چاپ کېدل که نه ښه. په هغه ورځو کې نو هغه ما یو کتاب راځي ښه دویم بیا ما د یو سوال په جواب کې یو مذهبي غوندې سوال پورته شوی و هغې ما جواب کړی و بیا یوه رساله کې شایع شوی و اوږد کافي اوږد جواب ښه او بل بیا چې کوم ما سریزې لیکلي دي په کتابونو باندې او دا ټولې راټولې سمه ده او دا ټولې دا بیا یو غټ کتاب جوړېږي که نه ښه نه نو ولې نه چاپ کوې ته خو ښه شتمن ښه مالدار یې نو ښه یم په دې حواله زه لږ سست ورته ووایه یا تیز نه یم داسې شوق نه لرم که نه لکه مطلب د هغه عمره شوق نه لرم زړه خو مې دی چې دا څیزونه چاپ شي. مروتو په ادب لږ چې را سره خبرې کېږي جی نو څه به وی د مروتو لیکوال نوموړي مشران مروتو ادب باندې لکه مونږ زه داسې لکه درد صاحب لکه یو نوم دی او زه دا وایم که نه چې لکه مونږ که په مروتو ادب مجذوب صاحب یو باندې نوم دی فخر کوو که نه ښه نو په ځای یې په کولی شو که نه ښه لکه غیر حقیقي غوندې تجزیه لا لکه څنګه چې خلک وایي په خپل قوم باندې که نو د ادب په حوالې سره د مروتو خاورې رحمت الله درس پیدا کړی دی چې د غزل په پنځو شپږو نومونو کې یو نوم دی به تاسو منئ په نقادانو کې ډاکټر چراغ حسین شاه پیدا په کړی نقادانو کې او په نور هرې حوالې سره ډاکټر په تعلیمي حواله د عبدالولي خان یونیورسټۍ وایس چانسلر د مجذوب صاحب زوی فضل رحیم مروت صاحب دی مجذوب صاحب په خپله د نظم هغه دی چې زه وایم چې د جدید نظم سرخیل دی که نه نور څوک څوک جي بل یو غلام حبیب افغاني صاحب د هغه لکه ګمنام غوندې دی خو هغه ډېر کار کړی دی د ده دوه ناولونه د ایم اې کورس ته هغه و که نه شاعري خو داسې خاص نه وه خو ناولونه یې لیکلي دي افسانې یې لیکلي دي چراغ صاحب خو مو یاد کړلو او نور چې کوم دی افګار بخاري دی سندرې ته ډېر تقویت ورکړی دی که نه او نور خو مطلب دا چې د ځوانان کسان دي هنرمندان پکې څوک دي هنرمندان خو ډېر دي دمساد مروت دی چې ډېر مشهور دی که نه او د موسیقۍ په دنیا کې ډېر ټیلنټډ کس و د رسول باچا مروتو رسول باچا مروت نه و د بنو دا د بنو نور اوس د دمساد ورزوی دی بلا سینګران دي د مروتو کې شته دي او لکه موسیقي طرف ته خارج سیمه ده دا څه دي در سره لاس کې دا خو یو وړوکی غوندې غزل دی وې ووایه که نه چې لاس کې یې در سره خو د بغاوت هم نوا شوی یم وطنه زه بې وفا شوی یم اوس نه حجره شته نه منګی نه رباب اوس نه حجره شته نه منګی نه رباب یمه پښتون
خو ملا شوی یم واه او رقص دې په ښار کې د لمبو وي روان رقص دې په ښار کې د لمبو د وي لمبو وي روان روان زه تماشو ته پیدا شوی یم رقص دې په ښار کې د لمبو وي روان زه تماشو ته پیدا شوی یم اوس مې استاد ګڼې که نه مې ګڼې په هره لاره خطا شوی یم او په ښاریه کې د بنګلو علیله د سخنور که رسوا شوی یم دا چې شعرونه وو مروتو کې علیل صاحب کمې ادبي جرګې دي مروت کې خو یوه ډېره پخوانۍ جرګه ده څه 50 کاله به کېږي که نه د مروتو ادبي جرګه چې هغه مجذوب صاحب مطلب دا هغه نه زده کړه کړې ده او د درد صاحب یې پیدا کړی ده او مطلب دا چې افګارد و تبسم مروت و ډېر د مروتو مشران شاعران او هغه تر اوسه پورې روانه ده فعاله ده او نن سبا یې انور خان بیګو خیل صاحب و هغه صدر دی زه یې سرپرست یم که نه نو هغه کار کوي تاسو غونډې مشاعرې دا کوئ بلکل کوو د دې سوري لاندې کوو د مروتو ادبي جرګې نورې کمې جرګې دي نوره خو بله رڼا جرګه ده هغه د در صاحب هغه بنیادي ښی دی نو خو هغه هلته لکه لږ فکري حوالې سره بحثونه کېږي او ډېر سنجیده بحثونه کېږي په رڼا کې لکه هغې مقصد دا وي چې مطلب موږ ذهني رڼا خوره کړو که نه هغې لپاره موږ سنجیده سامعین راوړو او سنجیده ویونکي لوستونکي نورې جرګې نورې خو یوه پیوستون ده د سلیم قرار صاحب دی او دغه هغه ډېره اهم ده دا افغانان هم دي په دې کې سلیم قرار افغانان خو چې او سلیم قرار خو افغان دی که نه او بنیاد غالبا سلیم قرار او یوسف خان جذاب او مردراز مروت ښی دی الله دې وبخي نو هغه مسلسل او باقاعدګۍ سره هغه کارونه کوي روانه ده که نه هلې ځلې او نورو شیخ بدین ادبي جرګه ده د پیرو طرف ته ده نو هغه ډېر هغه کوي دلته کوي او په مطلب دا ده چې ځای په ځای دوی هغه لکه باقاعدګۍ سره خپل کار کوي چلوي ډېر ښې غونډې کوي موږ ورځو هلته موږ ترتیب داسې ایښی دی که نه چې موږ ټول په مشورې باندې کار کوو لکه یو هفته د یو میټینګ وي بل هفته د بل میټینګ وي بیا بل هفته د بلې وي او داسې کوشش کوو که نه چې یوې جرګې میټینګ مطلب او بلې جرګې وال په یوې ورځ نشي سره دا راته ووایه چې ژوند دې اوس څنګه دی ښه خوشحاله ژوند دی ډېر مطمئن یم خوشحاله ژوند کې دې دارنګ د غم وخت راغلی دی او ما مور چې وفات شوې وه نو هغه نه خو بله صدمه ماته داسې نه ښکارېږي نور زه مطمئن خوشحال یم خو لکه هغه مور لکه ما محسوسوله که نه چې بس دنیا ړنګه شوه که نه لکه د مور وفات ډېر لوی درد وي د مور او پلار دواړه نو په دې ورځې لکه خوشحالۍ ورځ در باندې کله راغلی ده خوشحالۍ خو زه هر وخت خوشحاله یم دا د دنیا ته ړومبې انسان چې هر وخت خوشحاله یم تقریبا داسې ځکه چې زه مطلب که څه پریشاني چې شی زه الله پاک ته منسوب کوم چې بس دا هغه د الله پاک یې لرې کړي له ما نه که به داسې وختي طور راشي نو داسې لرې شي چې بیا ما ته یاد نه وي او څه دې خوښ دي ژوند کې ډېر خوښې لکه خوراک خو پکې خامخا خوراک په حوالې سره نو خوراک کې خو زه ډېره سادګي خوښوم که نه هر څه مې خوښي زه چېرته داسې پرتکلف خوراک نه یم که نه نو زه غوښه خورم زه سبزي خورم زه دال خورم زه دې کې څه هغه نه کوم که نه خو لکه ظاهره خبر د غوښه او بینډۍ دا ما خوښ ته وایې یو غزل ووایه بل غزل ووایه ښه جي ارشاد مطلب دا چې ما ته بیخي نه و د نوم او د نشان ضرورت ما ته بیخي نه و د نوم او د نشان ضرورت خو یوه درد ته مې ورپېښ و د زبان ضرورت په کوم دلیل کېږي د ژوند د ارتقا خبرې په کوم دلیل کېږي د ژوند د ارتقا خبرې لا خو امان د سر او مال دی د انسان ضرورت او پوښتنه دا کوم چې وخاندم که وژاړمه زه نن سبا یم ګرځېدلی
د جانان ضرورت واه واه پوښتنه واه دا کوم چې وخاندم کول کوجا رانما زنن زه نن سبا سبا یم یم ګرځېدلې ګرځېدلی د جانان ضرورت او د سخا لار به مې څه بنده کي دا تش لاسونه او د سخا لار به مې څه څه بنده بنده کي دا کړي تش دا تش لاسونه. لاسونه چې زما اوښکې او سلګۍ دي د دوران ضرورت واه واه او چې بلا لاړه شي نو بیا به پته ولګېږي اها چې بلا لاړه شي نو بیا به پته ولګېږي. لګېږي ساز و سامان و که انسان و د انسان ضرورت او د وخت ستم یو دردولي دومره ډېر علیلا د وخت ستم یو دردولي دومره ډېر علیلا چې راته ډېر دی له هر چا نه د جانان ضرورت. ډېر ډېر قدرمنو عزتمنو ملګرو داو محترم ډېر قدرمن نادر خان علیل صاحب ډېر ښه غزلګو شاعر ډېر جدت ترازه غزلګو شاعر. علیل صاحب په ډېر لرې علاقه کې د مروتو په دارنګ یو علاقه کې چې هغه د مرکز نه ډېره لرې ده د پښتو ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره کار کوي د پښتو د ناوې سینګار کوي او همدارنګه خلق دي چې پښتو یې ژوندی ساتلې ده. یو خاص درته کومه که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه سبسکرایب کړی دا ټي وي سبسکرایب کړئ چې په لندن کې ناستو د دې پښتنو حوصله افزایي وشي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله په امان.